असलामुअलैकुम एंड वेलकम टू دیروي اکیډمي کې تاسو ته هر کله خوش آمدید وایو. نن په دې ویډیو کې مونږه د فیملی یعنی د کورنۍ د خلکو نومونه په انګریزي ژبه کې زده کوو. په دې ویډیو کې به مونږه د 40 د کورنۍ د خلکو یا د رشتہ دارانو یا خپلوانو نومونه زده کوو. ویډیو ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې دا نومونه مونږ په خپل عام ژوند کې ډیر زیات استعمالوو. خو دلته دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې د پښتنو په مختلفو سیمو کې د خپلوانو دپاره بدل نومونه استعمالیږي. نو دلته به مونږه عام چې کوم استعمالیږي هغه ذکر کوو او ورسره به لږ وضاحت کوو چې د هرې سیمې خلک پې پوه شي. نو خپل نننی سبق شروع کوو. فیملی، کورنۍ، خاندان. فیملی ویل کېږي کورنۍ ته، خاندان ته. family members د کورنۍ خلک. family members د کورنۍ خلک. relatives رشتہ داران یا خپلوان. relatives رشتہ داران یا خپلوان. parents مور پلار. مور او پلار دواړو ته parents ویل کېږي، والدین، مور او پلار. father یا dad. پلار ته پادر هم ویل کېږي او ډیډ ورته هم ویل کېږي. مادر یا مام. مور ته مادر هم ویل کېږي او مام ورته هم ویل کېږي. چیلډرن بچي. یو ته چایلډ ویل کېږي بچی او ډیرو ته چیلډرن ویل کېږي بچي. نو په بچو کې اولنی دی سن، زوی، نارینه اولاد. زوی دپاره استعمالیږي سن. ډاټر لور. سیبلینګز وروڼه خویندې. وروڼه او د خویندو د ټولو دپاره سیبلینګز ټکی استعمالیږي. سیبلینګز. په وروڼه خویندو کې اولنی دی برادر ورور. سسټر خور. نیفیو خوریی یا وراره. د خور زوی یا د رور زوی. چې هغې ته د خور زوی ته خوریی وایي او د رور زوی ته وراره وایي، د دې دپاره استعمالیږي نیفیو. د دې د یادولو دا طریقه ده چې کله هم مونږه داسې یو لفظ وایو نو تاسو ځان سره رایادوئ چې ستاسو د خور زوی یا د رور زوی نو هغې دپاره به نیفیو استعمالیږي. خپل ځان صدا ریلیټ کوئ نو تاسو بیا په هغې باندې ښه پوهیږئ. نیس خورزه یا وریره. د خور لور یا د رور لور دې دپاره استعمالیږي نیس. د نورو نومونو ویلو نه مخکې دا 2 ټکي ځان سره یاد ساتئ. پیټرنل د پلار له اړخه مطلب د پلار د طرفه چې کومي، او میټرنل د مور له اړخه یعنی د مور د طرفه چې کوم وي نو هغې ته میټرنل ویل کېږي. ګرینډ پیرنټس نیا نیکه د دواړو دپاره ګرینډ پیرنټس ټکی استعمالیږي. ګرینډ فادر یا ګرینډ پا. نیکه د نیکه دپاره ګرینډ فادر هم استعمالیږي او ګرینډ پا هم دې ته ویل کېږي. د مور د طرفی یعنی د مور پلاری نو هغې ته هم مونږ نیکه وایو خو هغې ته بیا ویل کېږي میټرنل ګرینډ فادر. او چې کوم د پلار پلاری د ستا د پلار نو هغې دپاره به هم ګرینډ فادر نیکه استعمالیږي خو هغې ته بیا مونږ وایو پیټرنل ګرینډ فادر. د پلار له اړخه یا د پلار د طرفه چې کوم نیکه وي. ګرینډ مادر یا دې ته بل نوم ویل کېږي ګرینډ ما. ګرینډ مادر یا ګرینډ ما نیا. چې کوم د پلار موري یا د مور موري. اوس د پلار د طرفه چې کومه نیایي یعنی د پلار موري نو هغې ته پیټرنل ګرینډ مادر ویل کېږي او چې کوم د مور موري یعنی د مور د طرفه نیایي نو هغې ته میټرنل ګرینډ مادر ویل کېږي. ګرینډ سن مخکې مونږ وویله سن وایي زوی ته نو ګرینډ سن وایي نوسي ته یعنی د زوی یا د لور زوی. د زوی چې کوم زوی یا د لور زوی نوسی دې ته ویل کېږي ګرینډ سن. ګرینډ ډاټر ډاټر ویل کېږي لور ته
نو چې کومه نوسه یي نو هغې ته ګرینډ ډاټر ویلی کېږي. د زوی لور یا د لور لور دې ته ویلی کېږي ګرینډ ډاټر. ګریټ ګرینډ فادر د پلار نیکه یا د مور نیکه. د پلار چې د کوم نیکه دی چې کوم ته ډر نیکه ویلی کېږي یا د مور کوم نیکه دی نو هغې ته ګریټ ګرینډ فادر ویلی کېږي. ګریټ ګرینډ مادر. ګریټ ګرینډ مادر. ګرینډ مادر وایي نیا ته او ګریټ ګرینډ مادر وایي د مور نیا یا د پلار نیا. spouses, partners, couples. ښځه خاوند. ښځه خاوند ته spouses هم ویلی کېږي، partners ورته هم ویلی کېږي او couples ورته هم ویلی کېږي. دا درې واړه نومونه د ښځه خاوند دپاره استعمالیږي. husband خاوند. husband خاوند. wife ښځه. wife ښځه. یا کورودانه یا ټبر دې لپاره مختلف نومونه استعمالیږي. wife co-wife. co-wife چې کومه بني د یو سړي دوه ښځې نو دی ته بیا دې بلې ته co-wife ویلی کېږي. د دې نه پس بل ټکی دی in-laws سخرګنۍ. in-laws سخرګنۍ. د خاوند چې کوم خانداني او د ښځې کوم خانداني نو دا سخرګنۍ دې ته ویلی کېږي. in-laws ورته ویلی کېږي. نو دا چې بیا څومره رشتې دي د دې په اخره کې in-law راځي. لکه ګورئ father in-law سخر د ښځې پلار یا د خاوند پلار. mother in-law mother in-law خواښې د ښځې مور یا د خاوند مور. خواښې mother in-law. brother in-law اوښې یا لیور د ښځې ورور یا د خاوند ورور. sister in-law sister in-law خینه یا اندرور د ښځې خور چې کومه وي او د خاوند خور دې ته sister in-law دې دواړو ته ویلی کېږي. د ښځې خور یعنی خینه او د خاوند خور یعنی اندرور دې ته sister in-law ویلی کېږي. son in-law د لور خاوند. زوم زوم ته ویلی کېږي son in-law د لور خاوند. daughter in-law daughter in-law د زوی ښځه. انګور انګور ته ویلی کېږي daughter in-law د زوی ښځه. uncle تره یا ماما د پلار رور یعنی تره یا د مور رور یعنی ماما دې ته uncle ویلی کېږي. aunt چاچی یا مامی یا ترور دې ټولو ته ویلی کېږي aunt. د پلار خور یعنی ترور او د مور خور هغې ته هم ترور ویلی کېږي او د تره ښځه یعنی چاچی دې ټولو ته aunt ویلی کېږي. cousin cousin د تره زوی یا د تره لور د ماما زوی د ماما لور د تره زوی د تره لور دې ټولو ته cousin ویلی کېږي. دا دوه ټکي ځان سره یاد ساتئ. elder مشرې چې کوم مشر وي نو هغې ته elder ویلی کېږي. لکه elder brother مشری رور. elder sister مشری خور. younger کشری چې کوم کشري په عمر کې کمي نو هغې دپاره استعمالیږي younger. younger brother کشری رور. younger sister کشره خور. baby ماشوم baby ماشوم. step father مېرنی پلار. step father مېرنی پلار چې کله پلار وفات شي او مور بل خاوند وکړي نو دغې ته بیا ویلی کېږي مېرنی پلار. step father. step mother مېرنۍ مور. step mother مېرنۍ مور چې کله مور وفات شي او پلار بله ښځه وکړي نو د ماشومانو دغه مور ته ویلی کېږي step mother.
میرنۍ مور. step son یا step daughter. میرنۍ لور یا میرنۍ زوی. step sister میرنۍ خور. step brother میرنۍ ورور. نو په دې زبانې زموږ نننی سبق سرته ورسېده. دا رشتې ډېرې زیاتې اهمې دي. دا ځان سره یاد کړئ، دا ځان سره ولیکئ، بار بار دا ویډیو وګورئ، په دې باندې پریکټس وکړئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ په چینل کې به تاسو ته دا قسمه ویډیوګانې میلاویږي. ډېره زیاته مننه.